د الشورا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم الشان 42مه سوره ده په مکې معظمې کې رانازله شوې ده. 53 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حامیم عین سین قاف. په همدې ډول برلاسه او د حکمت خاوند خدای تا ته تل وحی کوي او له تا څخه مخکې تیرې شوو پیغمبرانو ته وحی کړې ده. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دي د همغه دي هغه لوړ مرتبه او لوی دی. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نږدې ده چې اسمانونه له پاسه وچوي را ولویږي پرښتې د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح کوي او د ځمکې د اوسیدونکو په حق کې بخښنه غواړي. خبردار اوسئ په حقیقت کې الله بخښونکی او ډیر مهربان دی. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. کوم کسانو چې له هغه پرته خپل څه نور سرپرستان نیولي دي الله پر هغوی څارونکی او ساتونکی دی. ته د هغوی وکیل نه یې یعنی پر هغوی مسلط کړای شوی نه یې. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هو په همدې ډول ای پیغمبره دغه عربي قرآن مونږ تا ته وحی کړی دی ترڅو چې ته د کلیو مرکز یعنی د مکې د ښار او د هغه د خوا او شا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډېدو یعنی د قیامت له ورځې نه یې وویروي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته چې د یوې ډلې تلل به جنت ته او د بلې به دوزخ ته وي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. که الله غوښتي وای نو دوی ټول به یو امت ګرځولی وو خو د هغه چې چاته خوښه شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو نه څوک سرپرست شته نه مرستندوی. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا دوی داسې ناپوهان دي چې دوی له هغه پرته نور اولیاء یعنی کار جوړونکي نیولي دي؟ ولی کار جوړونکی خو الله دی هماغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر شي باندې قادر دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. په هر چاره کې چې ستاسو ترمنځ اختلاف وي د هغه فیصله کول د الله وظیفه ده. هماغه الله زما پروردګار دی پر همغه باندې ما توکل وکړ او د همغه لوري ته زه رجوع کوم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم
من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. د آسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی چې ستاسې له خپل جنس څخه یې ستاسې لپاره جوړې پیدا کړې او همداسې په څارویو او ځناورو کې هم د همغو هم جنس جوړې پیدا کړې او په دې توګه هغه ستاسې زوزات خوروي. د کائناتو هیڅ شی هغه ته ورته څیرمن نشته. هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی. له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم. د آسمانونو او ځمکې د خزانو کلیګانې له همغه سره دي. چاته چې خوښه شي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګه روزي ورکوي. هغه په هر څه پوهیږي. شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب. هغه ستاسې لپاره د دین همغه کړنلاره ټاکلې ده چې د هغې حکم یې نوح ته کړی و او چې اوس ای محمد تا ته موږ د وحي په وسیله درلېږلی دی او چې د هغه هدایت مو ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی دی په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړئ او په دې کې تیت پره کېږئ مه. همدا خبره د دغو مشرکانو ډیره تر پامه بد راغلې ده چې د هغې خواته ای محمده ته دوی ته بلنه ورکوي. د الله چې چاته خوښه شي ځان ته یې غوره کوي او هغه خپل لوري ته د راتلو لاره همغه چاته ورښیي چې د هغه خواته رجوع وکړي. وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب. په خلکو کې چې کومه تفریقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغو ته علم راغلی او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل. که ستا پروردګار د مخه دا نه وی ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې د فیصله وځنډولی شي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې له پخوانیو نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي. فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير. نو لدې کبله دوی د اسلام دین ته راوبوله لکه څنګه چې تا ته حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتنو پسې مزه او دوی ته ووایه چې الله چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ ما ته امر شوی دی چې زه ستاسې په منځ کې عدل وکړم همغه الله زموږ پروردګار هم دی او ستاسې پروردګار هم زمونږ عملونه زمونږ لپاره دي او ستاسې عملونه ستاسې لپاره دي زمونږ او ستاسې په منځ کې کومه جګړه نشته الله به یوه ورځ مونږ ټولو غونډ کړي او د همغه لوري ته د ټولو ورتګ دی. صدق الله العظیم. الله ستر رښتیا ویونکی دی.